دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د حریت رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، وخت مو په خیر. دا وخت کابل کې د سهار 10 بجې شوي. د ساعت خبرونو کې مو له حریت رادیو هرکلی کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد د افغانستان طبي شورا له رئیس سره کتلي. ننګرهار د نشي توکو د مخنیوي په اړه د امیرالمؤمنین د فرمان د تطبیق او ملاتړ په موخه غونډه جوړه شوې. لسو میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه 12 میلیارډ او 143 میلیون افغانۍ ګمرکي محصول اخیستل شوی دی. له نړۍ هم خبرونه لرو. د ایران هوایي ځواکونو قمندان وایي د قسم سلیماني د وژلو غچ به واخلي. ساتوي پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور. ښه راغلاست. اوس هم د خبرونو تفصیل. د خبرونو ویان ځلان. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد د افغانستان طبي شورا له رئیس سره کتلي. د عامه روغتیا وزیر ښاغلي ډاکټر قلندر عباد د افغانستان طبي شورا له رئیس ډاکټر ګل محمد عثمان سره په ځینو موضوعاتو بحث او خبرې اترې کړي. ښاغلي عباد د طبي شورا په ارزښت او د افغان ډاکټرانو سره د ظرفیت لوړولو په موخه د طبي شورا شتون اړین بللی او ورسره د هرس همکارۍ ډاډ ورکړی دی. همدا ډول د سیستم د لا پیاوړتیا لپاره یې له ښاغلي عثمان سره خپلې مشورې او تجربې شریکې کړي دي تر څو سیستم لا معیاري او د ټولنې خدمت ته لا معیاري ډاکټران وړاندې شي. کله څوک نیولی شي دا د زمریا. ننګرهار د نشي توکو د مخنیوي په اړه د امیرالمؤمنین د فرمان د تطبیق او ملاتړ په موخه غونډه جوړه شوې ده. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې د کورنۍ چارو وزارت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال لوی پاسوال مولوي عبدالحق اخندزاده په مشرۍ د نشي توکو د مخنیوي په اړه د اعلی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان د تطبیق او ملاتړ په موخه غونډه جوړه شوې ده. په دې غونډه کې د ننګرهار والي مولا محمد نعیم اخوند د یو شمېر ادارو رئیسانو او یو شمېر ولسوالانو سربیره د 22 ولسوالیو او ښار قومي مشرانو دیني عالمانو ګډون کړی و. غونډه کې د کورنۍ چارو وزارت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال مولوي عبدالحق اخندزاده ویلي چې اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 3.5 میلیون کسان په نشي توکو روږدي چې د اسلامي امارت له راتګ سره په دې برخه کې صادقانه هلې ځلې پیل شوي او د یو کال راهیسې یوازې ننګرهار کې د 4,000 روږدو کسانو درملنه ترسره شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د اعلی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې د روږدو کسانو درملنې لپاره د هیواد په کچه یو کان ځانګړی کیږي چې له ګټې څخه به د روږدو کسانو درملنه ورته به د کار زمینه هم برابریږي. هغه ویلي چې ننګرهار کې د کمپاین د پیل راهیسې په 13 ولسوالیو کې 9,000 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوي او اچین سپین غر او نازیانو کې کمپاین دوام لري. په غونډه کې دولتي ادارو یو شمېر مسؤلینو او عامو خلکو د یاد فرمان څخه ملاتړ اعلان کړی او ویلي چې د اوبو سربندونو جوړول، د جلال آباد حلقوي سړک، د تورخم جلال آباد او کابل جلال آباد سړکونو د کار د پیل ترڅنګ په د نورو پاتې پروژو هم کارونه پیل شي چې ورسره به له یوې خوا نیمګړې پروژې بشپړي او له بلې خوا ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شي. په 19 میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه 12 میلیارډ او 143 میلیون افغانۍ ګمرکي محصول اخیستل شوی دی. مالیې وزارت د ډبرو سکرو د صادراتو په ګمرکي عوایدو کې د پام وړ زیاتوالي خبر ورکړی دی. دغه وزارت د ګمرکونو له ریاست د ډبرو سکرو د صادراتو برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي چې له یوې خوا یې د ډبرو سکرو پر صادراتو مثبت اغیزه کړې او له بل لوري د تیر کال په پرتله د ډبرو سکرو ګمرکي عواید هم فوق العاده لوړ کړي دي. یاد وزارت وایي چې د 1400 کال په 10 میاشتو کې له هیواد شاوخوا 948 ټنه د ډبرو سکاره صادر شوي چې له دې درکه 1 میلیارډ او 893 میلیون افغانۍ ګمرکي محصول ترلاسه شوی و. خو د سرچینې په وینا د روان 1401 کال په 10 میاشتو کې شاوخوا 2.1 میلیون ټنه د ډبرو سکاره د هیواد له ګمرکونو څخه صادر شوي چې له درکه 12 میلیارډ او 143 میلیون افغانۍ ګمرکي محصول اخیستل شوی دی چې دغه رقم د تیر کال په پرتله 10 میلیارډ او 250 میلیون افغانۍ زیاتوالی ښیي. درنو قدرمنو اوریدونکو، تاسو حریت رادیو ته غوږ یاست. په 8.15 بجو خبرونه په ژوندۍ بڼه راسره اورئ. خبرونو ته دوام ورکوو.
د بلخ د ټرافیکو مدیریت په عوایدو کې 50 سلنه زیاتوالی راغلی. د بلخ د ټرافیکو مدیریت مسؤلین وایي چې د دغه مدیریت په عوایدو کې د تیر کال په پرتله 50 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت د ټرافیکو مدیر مولوي عبدالرحمن رحیمي ویلي چې روان کال یې د جواز سیر او لایسنس د ویش له درکه 22 میلیونه او 240,940 افغانۍ عواید راټول کړي او د دولت خزانې ته په شفاف ډول سپارل شوي دي. رحیمي زیاته کړې په دغه موده کې 4,480 لایسنسونه هم وړ کسانو ته ویشل شوي. همدارنګه په دغه ولایت کې د روان 1401 کال له پیله تر دمه 15 ټرافیکي پیښې رامنځته شوي چې پکې 50 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او 100 نوري ټپیان شوي دي. د رحیمي په خبره تر دې مهاله 1,140 بې اسناده موټرو ته هم له اداري طرز العملونو وروسته قانوني اسناد هم ویشل شوي دي. لنډه دمه لرو. له دمې وروسته له هیواده بهر له نړۍ هم خبرونه لرو. حریت رادیو مو له هیواد سیمې او نړۍ خبروي. څپو سره پاتې شئ او له ورځنیو تازه پیښو ځان خبر کړئ. 8.5 FM. بیا هم ښه راغلاست. 10 بجې او 6 دقیقې شوې. تاسو له حریت رادیو څخه د ساعت خبرونو ته غوږ یاست. له هیواده بهر په څو نړیوالو خبرونو کې دا سره اورئ. د ایران هوایي ځواکونو قمندان وایي د قاسم سلیماني د وژلو غچ به واخلي. د ایران د هوایي ځواکونو قمندان یو ځل بیا ویلي چې د قاسم سلیماني د وژلو په بدل کې دوی د ټرمپ او پامپیو د وژلو هڅه کوي. د ایران د سپاه پاسداران د فضایي قطې قمندان جنرال امیر علي حاجي زاده په یو تازه مرکه کې ویلي چې هیله یې ده چې ټرمپ پامپیو پخوانی امریکایي جنرال کینټ مکینزي او هغه پوځي قمندانان ووژني چې د سلیماني د وژلو امر یې کړی و. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د فضایي قطې قمندان حاجي زاده دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې دغو ځواکونو د کروز توغندي د جوړولو خبر ورکړی او ویلي چې دا توغندي 1,650 کیلومتره واټن ویشتلی شي. جنرال حاجي زاده زیاته کړي چې ایران اوس توانېدلی د 2000 کیلومتره په فاصله کې امریکایي کښتۍ په نښه کړي. دغه قمندان زیاته کړي د سپاه پاسداران ځواکونو د غزي په نامه بې پیلوټه الوتکه هم جوړه کړې ده چې د په وینا دغه الوتکه د اوږدې الوتنې او 9 بمونو د لیږد وړتیا لري. د یادونې وړ ده چې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیماني د 2020 کال په جنوري کې د عراق د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی و. او وروستی خبر بیا دا چې اروپایي ټولنې او امریکا پر مسکو د تازه بریدونو له سم پړاو اعلان کړی دی. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو یوه غونډه کې اوکراین څخه خپل د ملاتړ ترڅنګ پر مسکو د بریدونو له سم پړاو ټولګه اعلان کړې ده. دغو بندیزونو کې د روسیې سوداګرۍ بانکي سیستم او ټکنالوژي برخې شاملې دي. د امریکا خزاینو وزارت د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي چې تازه بندیزونو کې د روسیې فلزات او کانونو برخې همداراز 22 روسي چارواکي او 3 اتیا بنسټونه هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا خزاینو وزارت له 100 څخه پر زیاتو روسي چارواکو او بنسټونو بندیزونه لګولي وو. پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور. درنو قدرمنو اوریدونکو له حریت رادیو څخه تر دې مهاله مهم او وروستي خبرونه هم دلته پای ته ورسېدل. ځلان مو په لوی او بخښونکي مننه رسپارم. تر بیا ښه وخت ښې چارې. حریت رادیو د هر ډول تازه، دقیق، ماسق او پر وخت خبرونو باوري سرچینه. که غواړئ د هیواد سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو معلومات خبر شئ نو له 8.5 حریت FM سره پاتې شئ.